السلام علیکم. څوک مړه دی؟ څوک مړه نه دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کوڼ یم کوڼو. ځان د غوږونو دپاره لسپیکر والا. ټریکټر والا ما؟ نه لسپیکر و. چې ټریکټر والا به نو څوک به چلوي؟ سپیکر و. ښه سپیکر و. تبلیغیان راغلي وو. تیز وایه څوک راغلي وو؟ تبلیغیان راغلي وو جومات ته. او مسله یې کوله چې څوک د بیمار تپوس ته لاړ شي نو سهار نه واله د ماښامه پورې او د ماښام نه واله د سهاره پورې فرشتې د مغفرت دواګانې غواړي. ښه نو څوک بیماران دي؟ وراقور بیمار دی که نه؟ نو هغه خبرې سلو سلو کې زه نه اورم. کوڼ یم ته راسره ځې نه؟ نه زه خو لوست تپوس ته ورغلی یم. زما کار دی. صحیح ده زه ورځم خو زه به ورته ویم څه. 3 تپوسونه به تکې ته. اول نمبر دا چې څنګه یې. ښه ابه ته وایي چې ښه یم شپې ورځې دې تېرېږي. دویم به دې دا تپوس کوي چې کم ډاکټر نه علاج کوي. ته به ورته بیا وایي چې دا ډاکټر دی ښه دی زما بابا او بی ولما به وتلي او ښه شوي دي ورسره. او دریم تپوس به تې دا کوي که نه چې کومې ګولۍ استعمالوي. نو هغه به ورته وایي چې دا ګولۍ استعمالومه. ته به ورته چې دا ګولۍ زما ابی او بابا له ورکړي وو هغه ورسره ښه شوي دي. تاسو یې استعمال کړئ تاسو ورسره هم ښه شئ. ته بچیه ته ورشه. ته ورشه زه تپوس ته ورشه ځه. کوڼا دی پتا کې د مشر او د کشر ادب نشته. ادب الوتې دی. ادب الوتې دی. ته خو ودرېږه. دا د اوسنۍ زمانې کل دی. مشران به تنګوي. بابا څنګه لیکئ که نه؟ بس بچیا ښه یم د پرونۍ ورځ نه راپیسته ښه یم. مرګ ته مې شپې ورځې لنډې دي. څو ګاډو تپوس لم نه راځي. بس بابا څنګه خلک کارونه لمسي او نه وزګار. دا دی بابا دا دی کې دی راځئ. بابا ستا تپوس له کس را دی ښه. الله دې خوشحاله کړي بچیا. خوراکونه اوس څنګه یې؟ بس د مرګ په حالات پروت یم نو بس په دې ورځ دوه کې به مړ شم. اورئ زه شکر دی د الله لاک لاک شکر دی. شکر الحمدلله. او خوراکونه د کوم ډاکټر له علاج کې؟ ټول ډاکټران مې چې کړه خو بس د یو اسرائیل پاتې دی نو. بس هغه ډېر ښه ډاکټر دی. زما نیکه ته علاج کړی و که نه او په ټک ښه شوی و. او کومې ګولۍ استعمالوي؟ بس ټولې ګولۍ مې چې کړې خو د غنمو دا ګولۍ پاتې دي چې دا هم چې کمه. بس دغه ډېرې ښه ګولۍ دغه زما نیکه استعمال کړی و او په ټک ښه شوی و. تبلیغیان راغلي وو. تیز وایه تیز و. تبلیغیان راغلي وو جومات ته. مسله یې کوله و چې څوک بیمار تپوس لاړ شي. راځي مړه بابا بس څه کې خلک نه وزګار وو. د مرګ او شپې ژوند را باندې تېرېږي.